موبایل د کومو ځایو څخه لایټ نه بلوي او سکرین یې تور وي. که دا یې بیا نشئ کولی نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلامونه ملګرو، احسان الله همت یم د همت ټیک یوټیوب چینل څخه. ملګرو، E12 موبایل دی، لایټ نه راوړي، تصویر راوړي. نو بیا کوو چې د کوم ځای څخه داسې چمکوي او نور اکثره موبایلان د دا مشکل سره مخ وي، فرق نه کوي که E12 وي، E14 وي او یا E14 وي، اکثریت لایټي سکرینان دغه مشکل د ټولو د یو دی. نو په دې ویډیو کې هغه ځایونه درښیم، هغه نقطې چې اکثره وخت دغه څخه مشکل پیدا کوي. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید میکر ولرئ. چې میکر ونه لرئ اصلي عیب نشئ پیدا کولی. او ډېر ملګري راولاړېږي، ایسي ورته تبدیلوي، بله ایسي وراچوي، د لایټ ته د بل زاړه تخته څیره وکاږي واچوي، په هغه باندې مشکل نه حل کېږي. اصلي عیب یې پیدا کول مهمه دي. نو چې عیب یې پیدا کړو بس ټلیفون جوړېږي. اوس راځو د دې ټلیفون هغه اصلي عیب پیدا کوو چې مشکل یې په کوم ځای کې دی. ویډیو تر پایه راسره وګورئ ملګرو، او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، او که مې ویډیو خوښه شوه خامخا یې لایک کړئ درسره. او ملګرو کمنټ خامخا راته وکړئ که مو د یو څه په برابر پوښتنه درلوده یا مو کوم نظر راته درلودی، نو په کمنټ کې راته ولیکئ، انشاءالله جواب درکوم. اوس راځو ګورو چې مشکل اصلي په کوم ځای کې دی. ملګرو، میګر به د ډیویټ موډ ته ورواړوو او وروسته به دغه سور لینچه دی د ټلیفون پر وداني یا جینډي باندې کښېږدو. اول چې چک کوو د دغه ډیویټ دغه سر یا دغه او یا هم دغه دا دوه خزونه د سر دا دواړه په یو مدار کې سره پراته دي. دا چې دی د برق د جټ کوه دپاره یې دی، او دا ډیویټ خو نو هغه دی چې د ولټاژ راځو اوله پله چې کوو د دغه ډیویټ دا سر کوم سر باندې چې خط دی د مثبت منفي خوا، هغه خوا چې ته چې کوو یې خو دلته مثبت برق راوځي. د ډیویټ منفي خوا د هغه د خطه خوا چې ده په اصلي کې د مثبت برق باندې لګېدلی. دا چې کوو د دې اندازه چې ده چې دی ډېر دی، باید دونې نه وای، 609 یا 610 دی. دا باید تقریبا تر 5,500 لوړ نه وي. اما پاتې سو پر دا سر باندې چې دی دا 551 یې ښیي یا 550. نو لامل یې دا دی چې دلته دا هم صحیح نه دی. دلته باید د 3,500 څخه نیولې څو تر 450 406 پورې دغه یې اصلي اندازه ده. نو وجه یې څه شي ده؟ بیا به وروسته د دغه کویل خپله دا ایسي نه خرابېږي، په ډېر څه باندې نه خرابېږي. دا یې خرابېږي، دا کویل خرابېږي، دا ډیویټ خرابېږي، دا دوه خزونه نه خرابېږي، اصلي چې خرابېږي. بیا به راسو د دا کویل دا سر به چک کړو 380 او دا سر د کویل دی چې دی د دې ډیویټ سره مشابه دی 552. مشکل په دا کویل کې دی. او کله چې د ټلیفون اصلي مشکل دا کویل دی، دا ورته تبدیل کړئ، انشاءالله ټلیفون جوړېږي. وچه بیا ویې صحیح وکړئ چې اصلي دا خراب دی، کله کله دا خراب، کله کله دا ډیویټ خراب. په ډېر وخت کې وخت داسې پېښ شي چې دا ایسي خرابوي، یا کله کله وجه بله وي، دلته ټوله مدار جوړ وي د سکرین سره نه وصلېږي، هغه مشکل وي. خو اوس فعلا په دې ټلیفون کې دغه کویل خراب دی. ملګرو اوس مو کویل ور واچوئ بل. دغه بوست کویلونه چې دي د لایټ لپاره ډېر ښه کار کوي. تربو کویل، بوست کویل ښه کار کوي. نو اوس پې چک په میګر باندې چې مشکل حل دی که نه دی حل.
1380. دا اندازه ګوره ټلیفون لږ ګرم دی لږ لوړیږي دا اندازه د ډېر په دې سره 383 دا اندازه دا سر سره وصل شو انشاءالله مشکل به حل وي راځه ګورئ چې لایټ راوړي ټلیفون کیمره ده ګوره مشکل یې حل سو نو دغه ځای کې ته ډېر توجه کوئ تر مخه یې سیم مه بدلوئ خپله د لایټ یې سي مه بدلوئ مشکل اکثره وخت یا په کویل کې یا په خازن کې یا په ډیویډ کې